محترم ورور عبدالله صاحب د هلمند اوسېدونکي دوې پوښتنې کړې دي. اوله پوښتنه دا ده وایي که درې رکاته د چا څخه تېر سوي څلرم رکات ورسره ونیسي نو دی به دا درې رکاته په کم ترتیب کوي. او دومه پوښتنه دا ده چې د محمدي تخلص د شریعت ته نظره څنګه دی. محترم وروره د محمدي تخلص د شریعت ته نظره جائز بلکې اولا او بهتر دی، ځکه د دې تخلص څخه غرض دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی او محب او مخلص دی. او د چا څخه چې درې رکعات تیر سوي چې امام ولاړ سو دی دی ولاړ سي یو رکعت ډک وکي کښېدینې، ځکه د وس دوه رکعاته پرسوه التحیات دي تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې ووایي، نو بیا دې ولاړ سي